اختر ته مانځنه مخکې قربانی کول جایز ندی. چا قربانی کړي قربانی نه کیږي. نبی صلی الله علیه وسلم خطبه ویلا او فرمایل چا چې د مانځنه روستا قربانی وکړه فقط اصاب سنتنا د زمنګ په طریقه باندې عمل وکړو، زمنګ سنت طریقې ته رسیدل دي. او که چا د اختر ته مانځنه مخکې قربانی کړي او زه کړي نو دا قربانی نه را د خپل اهل لپاره مخکې غوښه هغه تیار کړی دا لیس من النسک فی شیء، قربانی نه هیڅ حساب نه. او بل روایت کې راغلی فلیذبح مکان اخرى، نه پسې بل ذبح کی کور سره. لہذا مخکې قربانی هغه کې وروسته به قربانی کوي. بل یو مسله هم د لوی اختر په ورځ باندې هغه د قربانی متعلق ده چې قربانی په دې ورځ باندې خلک وکړي نو دا قربانی پدې کې خو یو اخلاص مخکې موږ بار بار ذکر کړی چې اخلاص پدې کې پکار دی. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوى منکم. الله تستاسو د قربانو غوښې د هغې وینې دا نه رسېږي. ولکن یناله التقوى منکم، غوښه خو موږ ځان له خورو، غوښه خو یا خلک وخوري، الله ته دا نه رسېږي. وینه په ځمکه وبهېږي. ولکن یناله التقوى منکم، لیکن الله ته چې رسیږي اخلاص تاسو نه رسیږي چې ستا په زړه کې څومره اخلاص دی، څومره په مینه او په محبت باندې او د الله په محبت باندې ته قرباني کې اخلاص هغه ضروري. دویم د قربانۍ ذبح هغه چې کله کېږي نو پای کې د سنت طریقې اهتمام کول، چاړه ښه تېرول، بسم الله والله اکبر دا ویل پکار دی. یا الله دا زمونه قبول کړه، اللهم تقبل منا. که په عربي کې نشي پښتو کې وي یا الله دا زمونه قبول کوي، خپل دربار کې را قبول کا. د بل ساری په مخ کې با ساروی نه ذبح کې، ساری په مخ کې به چاړه نه خېدار. حدیثونه معلومه ده، دا حدیث الفاظ مختصر تاسو ما ذکر کړو. د ساری په مخ کې بل ساروی نه ذبح کې، دارنګه څاروي په مخ کې به چاړه نه تېره کې، پټه به نیولي، ځکه دې کې شعور شته دی. اگر چې عقل پکې نشي شعور پکې دی پوهېږي. دا سنت طریقې دي. بیا چې کله قرباني وکړي خپله غوښه مستحب داره درې طریقې. مستحب یوه حصه هغه خپل ځان دپاره پاتې کا، یوه حصه خپلو رشته دارانو دپاره او دارنګې ګاونډیانو دپاره، بله حصه چې کوم دی هغه د فقراو دپاره.